د افغانستان د تجارانو یو اعلی هیئت په پېښور کې د خیبر د تجارانو د صنایعو د سازمان د مشرانو سره لیده کتنې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کیدونکو تجارت په برخه کې د ستونزو د لرې کولو لپاره د کڼلارې د ټاکلو لپاره وړاندیزونه دواړو هیوادونو ته ورکړل شول. د افغانستان د هیئت مشري د هیواد وتلي تجار او د پاکستان او د افغانستان د تجارانو د ګډ سازمان جګپوړي هیئت د کابل سفر کړی و. دوی ول چې په تورخم پولې د پاکستان د ګمرک د چارو سره په لومړني فرصت کې لیده کتنې وکړي او پر اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه سبزو او د میوو موسم دی او په پوله باندې په دې برخه کې ځینې ستونزې وي هغه له دوی سره د حل په غرض باندې د دوی مخې ته کېښودلې. د دې نه مخکې جوینټ چمبر د افغانستان مشترک او پاکستان مشترک اتاق یو سلسله غونډې او پروګرامونه نیولي چې د دواړو ملکونو د تجارت د ښه والي دپاره ښه والی راشي. موږ نن په تورخم کې د پاکستان د کشتم د مسؤلینو سره ناسته درلودله او دا زمونږ د سبزۍ او د میوې وخت دی، سیزن دی چې دغه سیزن په وخت کې زمونږ مالونه ونه درېږي، زمونږ کانټینرې ونه درېږي. هم د ترانزیت او د کراچۍ نه د مالونو د راتګ په خاطر خبرې وشولې. د دې په څنګ کې موږ همخته د افغانستان په کشتم کې هم غونډه لرله. هغه سهولتونه او هغه بعضې مشکلات چې د پاکستان د تجارانو په وړاندې دي هغوی هم شریکې کړئ. نو د دغې تجارتي کاروبار د ښه کولو په خاطر راغلي او موږ کوشش کوو چې تجارت نور هم زیات شي. نن هم د خیبر چمبر د مسؤلینو سره دلته ناسته لرله. د دوی پیشنهادونه د دوی هغه مشکلات چې په افغانستان کې لري، په ټریډ کې لري، په ترانزیت کې لري، هغه مو واورېدل. د دوی نظریات ډېر عالي وو، ډېر مهم وو. د دوی د نظریاتو استقبال کوو. هغه څه چې بعضې مشکلات دي هغه به د اسلامي امارت سره شریک کړو په افغانستان کې. هیله مو دا ده چې تجارت مو زیات شي. د ښاغلي جان الکوزي څخه مو چې کله وپوښتل چې په تېرو وختونو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په کیدونکي تجارت کې د اسلام آباد نه د تجارانو ډېرې ګیلې وي، نو آیا دوی فکر کوي چې آیا په رښتینولۍ سره اوس پاکستان د دغو ستونزو د حل په برخه کې ګامونه اخلي؟ نو دوی په ځواب کې وویل زه خو په دې باور لرم چې ډېرې ستونزې راکمې شوي دي او نورې به هم راکمې شي، ځکه د پاکستان حکومت او د اسلامي امارت د افغانستان علاقه لري چې باید دا ستونزې حل شي او په دې دواړه جانب پوهېږي چې تجارت په ښه کولو کې نور هم د خلکو دپاره سهولتونه راځي، د خلکو دپاره د کاروبار زمینه مساعدېږي. نو انشاءالله راکمې به شي. یو څه راکمې شوي دي، بېاعتمادیګانې موجودې دي، خو انشاءالله دا به د منځه لاړې شي. پر اوس مهال باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کیدونکي تجارت پر مهال باندې تجارانو ته د پیسو د لیږد په برخه کې یوه لویه ستونزه ده، ځکه چې په پاکستان باندې د ځینې نړیوالو بندیزونو له امله د پیسو په لیږد او دغه شانتې په افغانستان باندې د ځینې نړیوالو بندیزونو له امله تجاران نشي کولی چې په اسانه توګه باندې د تجارت لپاره دغه د پیسو لیږد وکړي. جان الکوزي په دې اړه باندې وویل چې په دې برخه کې به هم د دواړو هیوادونو د مشرانو سره خبرې کوي چې د دې ستونزې حل راوباسي. دا مشکل خو اوس هغه میکانیزم چې ورته جوړ دی په عنعنوي شکل جریان لري. د سنټرل بانک له مخې نه ډالرو باندې پابندي ده، د افغانستان بانک څخه دوی راکړه ورکړه نه لري. اما موږ د نورو لارو نه انتقالات کوو په عنعنوي تجارت جنس په جنس باندې. زغال اخلو په افغانیو باندې خرڅوو، په کالدارو باندې بیا په کالدارو وریجې اخلو هلته په افغانیو خرڅوو. داسې یو معمول له مخې نه تجارت خراب شوی نه دی. هغه پابندي چې سنټرل بانک مخکې لګولې وه د هغې پابندي هم نرموالی راغلی دی. اما په دې باندې لګیا یو، په دې کار باندې لګیا یو چې یو لاره ورته پیدا کړو. الحاج جان الکوزي وویل چې و په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان په ځینو بندو لارو پرانیستلو کې افغان دولت ته د بیا پرانیستلو باور ورکړی دی او دوی وویل چې په همدې لړ کې دوی په سوات کې د سوات او دغه شانتې د باجوړ د تجارانو سره یوه ناسته کوي. بلې نوې لارې پاکستان د طرف نه په کونړ او نورستان کې، نواپاس او ابنوي او همدارنګه په بریکوټ کې، په چترال کې د یو لارو پرانیستل دي. پاکستان دا نظر لري او دا ښه نظر دی، خو زموږ پیشنهاد دا دی چې اول دغه لارې چې دا تورخم او دا چمن او غلام خان او خرلڅې دي د دې ظرفیتونه باید زیات شي، د دې امکانات باید نور زیات شي او بیا که نورې لارې خلاصېږي هم موږ استقبال کوو.
علمزیب افریدي د خیبر د تجارانو او د صنایعو د سازمان یو فعال غړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بارډر ټریډ خبره کیږي، خو ولې دغه د تجارت یوه ډېره زړه طریقه ده. دوی ویل چې په دغه طریقې سره د مال د ورکولو په بدل کې مال اخیستل دي، خو دوی ویل چې دغه نظام پر اوس مهال باندې نشي پلي کېدی. بنیادی مسله چې کومه ده د پاکستان او د افغانستان د تجارت هغه د پیسو لیګل او را لیګل دي، واپس راوړل پاکستان ته. دا بنیادی مسله ده. اوس د دې دپاره چې کوم دی د یو ترتیب برابري د بارټر ټریډ په حواله سره او د بارټر ټریډ باندې چې د څنګه موږ ته ډسکشن وکړو نو دواړه طرفه دا شی واضح شو، دواړو حکومتونو په دې باندې د عدم اعتماد اظهار وکړو، ځکه چې په دې چې کوم بارټر ټریډ میکانیزم دی په دې کې د پیسو لیګلو یا د راوړلو هیڅ ترتیب نشته دی. نو په دې باندې چې کومه پورې د ترتیب واضح شوی نه د پیسې، نو دغه پالیسي مطلب نه افغانستان تاجرانو ته نه د پاکستان تاجرانو ته منظور ده. د افغان د تجارانو په ډله کې ډاکټر احمد مخلص څوک چې د ننګرهار د سوداګرۍ او د پنګونې د خونې د مدیریت غړی دی، دوی ویل چې په دوړخیزه تجارت کې د ستونزو د لرې کولو په برخه کې په لر او بر کې ناستې ډېرې مهمې دي. دوی ویل چې که څه هم د تېر وخت په پرتله باندې ستونزې راکمې شوي دي، خو لا پسې ډېر کار ته اړتیا ده. بلې هغه ناستې، هغه میټینګونه او هغه همغږي خبرې چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو په کچه او همدارنګه د خصوصي سکتور د سوداګرو د استازو ترمنځ او همدارنګه د اتاقونو یا چمبرونو ترمنځ کې خوشبختانه چې هغه ستونزې چې د ترانزیت په بخش کې د سوداګریز په بخش کې د افغانانو ستونزې په پاکستان کې هغه ورځ تر بلې کم شوي دي، خصوصا د تورخم په منطقه کې چې زمونږ د لاریو د تګ راتګ او ترانزیت په بخش کې تیر کلونه ستونزې وي. خوشبختانه هغلته یوه کمیټه جوړ شوې چې د تورخم د دواړو لورو د حکومتي چارواکو ترڅنګ خصوصي سکتور هم په دې کمیټه کې هره 2 اونۍ یوه جلسه یوه ناسته کوي او ورځنی کوم مشکلات او ستونزې چې وي په دغه کمیټه کې مطرح کیږي. څه مشکلات ځای په ځای مشران تصمیم نیسي او څه چې بیا هغه د لوړپوړو چارواکو سره پورې اړه لري، نو دغه کمیټې د غړو لخوا چې د اسلام آباد او همدارنګه کابل ته انتقالیږي او په هغه باندې تصمیم نیول کیږي او هغه حل کیږي. دا واقعیت دی چې هغه تعزیرات چې د FITF او همدارنګه د IMF لخوا نه د پاکستان په سټیټ بانک باندې لګول شوی ده، زموږ د پیسو انتقال هم زموږ د امپورټ هم د ایکسپورټ چې د ستونزې سره مخ ده. حتی دا چې موږ نشو کولی د تھرډ کنټري لارې چې دا هم خپله پیسې انتقال کړو، چې دا په مختلفو وختونو کې په دې اخرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت لخوا همدارنګه د افغانستان حکومت لخوا د دغه د حل لپاره تجویزونه او وړاندیزونه په نظر کې نیول شوي، خو تر اوسه حل شوي نه دي. همدارنګه زموږ په هیواد افغانستان کې هم چې د امریکا لخوا چې دا زموږ د هغه کوم ذخایر چې د په سټیټ بانک اف امریکا کې لرو په هغه باندې هم چې د تحریم وضع شوی دی او موږ نشو کولی چې د خپل خصوصي بانکونو لخوا د امپورټ ایکسپورټ لپاره چې د پیسې TT یا ترانسفر کړو. دغه ستونزه ده، خو امید لرو چې دغه ستونزې به ژر تر ژره حل شي او موږ په آرامه سره وکولی شو خپل کاروبار پر مخ بوځو. علمزیب افریدي د ستونزو د حل په برخه کې وویل چې دا کومه مجوزه پالیسي دوه راوړې د اصل کې بارټر ټریډ هم نه دی، دا کې فاینانشل ټرانزیکشن دي چې کوم د پیسو لیګل او را لیګل دي دا پکې شامل دي. حالان کې په بارټر ټریډ کې د پیسو ذکر نشته او بلکې دا غټه ستونزه ده چې بارټر ټریډ چې کوم دی دا د ریاست په حواله باندې دا ممکن دی چې کله مطلب دوه حکومتونه ریاستونه سره کوي، خو په عوامي لحاظ باندې دا ځکه نه کېږي چې اوس مطلب زه چاول لګم د چاولو بدل کې به د څومره کویله ماته راکړي. زه پخپله د امپورټ کار هم کوم د کویلې د افغانستان نه، چې د افغانستان نه موږ مال لوډ کړو هغه تقریبا 2 میاشتې ټیم اخلي په راتلو کې. دا یوه غټه ستونزه ده. بل انشاءالله د زموږ چې کوم میټینګ تللی و پاکستان سایډ نه، هلته ډېرې خبرې هم شوې چې کوم د افغانستان سایډ ټرکونه دي هغه پاکستان کارخانو ته ځي او د پاکستان والا ټرکونه به ډایرکټ کابل ته ځي. نو دغه مسلې د ټایم غټه مسله ده، ځکه چې یو ګاډی د افغانستان نه لوډ شي هغه پاکستان ته 2 میاشتې ټایم کې راځي او دې نه علاوه چې د کوم د پیمنټ طریقه کار دی دا کې ډېره غټه مسله ده. هغه کې مسله څه ده چې د پاکستان په نظام کې دغه پیمنټ په حواله باندې یو جرم دی او تقریبا ډېر خلک اوس دغه کار په حوالې په ذریعه سره کوي چې دا مطلب یو ډېر تاجر یو خطرې ته مخامخ کوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د ښه کېدو لپاره دغه غونډې په داسې حال کې پیل شوې دي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله یوه وینا کې ویلي وو چې دوی به د ارزان بیه برخه د پیدا کولو په برخه کې د ګاونډي هیواد افغانستان نه په کلدارو د سکرو اخیستلو لپاره بندوبست کوي. د هغې وروسته افغان دولت له هغې وروسته نه یوازې افغان دولت په سکرو باندې د ګمرک بیه اوچته کړه، ورسره د سکرو بیې هم اوجګې کړې. افغان دولت د دریځ خپل کړو چې دوی د پاکستان دولت سره په دې برخه کې هیڅ کوم قرارداد نه لري او دوی غواړي چې کچرته کې دوی پاکستان ته په راتلونکي وخت کې سکاره ورکوي نو هغه به د نړیوال مارکیټ مطابق دوی ته ریټ ورکوي. اسلام ګل افریدي، پېښور.